په پکتیکا، تخار، فاریاب، بغلان، خوست او سمنګان ولایتونو کې په 15 مجرمینو او متهمینو باندې د تعزیري سزا حکم تطبیق سو. د فاریاب ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په 2 ماروبه کې 1253 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 2295 وثیقې اجرا کړې دي. د غور ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په 2 ماروبه کې 1188 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 850 وثیقې اجرا کړې دي. د پکتیا ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په 2 ماروبه کې 906 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 214 وثیقې هم اجرا کړې دي. د فراه ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په 2 ماروبه کې 1522 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 2015 وثیقې اجرا کړې دي. د بادغیس ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په 2 ماروبه کې 1315 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 895 وثیقې اجرا کړې دي. د کابل ښار د سندونو او وثیقو د ثبت شپږو امریتونو په 2 اونیو کې 2015 بیلابېلې وثیقې اجرا کړې دي. د کاپیسا ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په 2 ماروبه کې 612 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 404 وثیقې اجرا کړې دي. د بامیان ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په 2 ماروبه کې 213 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 623 وثیقې اجرا کړې دي. د لغمان ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په 2 ماروبه کې 614 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 215 وثیقې اجرا کړې دي. د زابل ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په 2 ماروبه کې 648 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 390 وثیقې اجرا کړې دي. د لوګر ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په 2 ماروبه کې 201 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1140 وثیقې اجرا کړې دي.